د یو مالدار سړي زکندن و. خپل زوی یې راوغوښت او ورته یې وصیت کې وویل: زما له مرګه وروسته به زما زړې جورابې ضرور زما په پښو کوې. په ډېر ټینګار سره یې وویل: زما له مرګ څخه وروسته به مې خامخا دغه زړې جورابې په پښو وي. کله چې مالداره سړی وفات سو، مړی یې د پرېمینځلو لپاره په تخته کېښود او غسل یې ورکړ. نو زوی یې د خپل پلار وصیت خلکو او د کلي ملا ته بیان کړ. د کلي ملا یې له وصیت پوره کولو څخه انکار وکړ او په کلکه یې منع وکړه او ویې ویل: د دیني احکامو پر اساس هیڅ مړي ته له کفن پرته بل څه نه ور اغوستل کیږي. خو د مړي زوی په دې ټینګار کاوه چې د پلار وصیت یې باید پر ځای شي. په پایله کې خبره دومره لویه سوه چې د مسئلې د حل لپاره د ښار ټول علما راغونډ سول. خو موضوع د حل پر ځای شخړې او مناقشې ته لاړه. بحث او مناقشه روانه وه چې مجلس ته یو دم یو سړی راغی. په لاس کې یې یوه ټوټه کاغذ و چې د یاد مړي له لوري څخه خپل زوی ته لیکل سوی و. کله چې زوی لیک پرانیست، نو ګوري چې کاغذ کې یې د پلار لیکلی وصیت دی. په لوړ اواز یې ولوست: ګرانه زویه، ګوره زویه، ته وینې چې د شتمنۍ، باغ، مځکې، ښکلي کور، ښایسته موټر، کارخانې او د دې ټولو امکاناتو په لرلو سره بیا هم اجازه نشته چې یوه جوړه جورابې هم له ځان سره یوسم. زما په څیر به یو ورځ ته هم مرګ ته لبیک ووایې. مرګ به دې دروازې ته راځي. هوښیار اوسه، تا ته به هم له یو کفن څخه پرته له ځان سره د نور څه وړلو اجازه نه وي. نو زیار وباسه تر څو له دغې شتمنۍ څخه چې تا ته یې پرېږدم ګټه پورته کړې او په سمه لاره یې مصرف کړې. د مظلومو او ناچارو خلکو سره مرسته وکړې. مسکین او فقیر ته لاس ورکړې. صدقې او خیراتونه وکړې. په ګاونډ کې چې څوک در څخه وږی او لوڅ پاتې نشي. تل داسې کارونه وکړه چې نورو ته یې ګټه ورسیږي او د الله جل جلاله د رضا سبب وګرځي. ځکه یوازینی شی چې له تا سره به قبر ته ځي، هغه ستا عملونه دي. نو ډېر هوښیار اوسه تر څو خپل راتلونکی د تیارو کور سم ودان او روښانه کړې.